هغه په دې سوچ کې دی چې څنګه به په ده باندې حمله وکړم. تاسو ته پته ده دا د شیطانانو مشر کتابونو دا واقعیا لیکلي وایي د شیطانانو مشر په دې سمندر د پاسې وایي کرسۍ لګولي او دا ټول واړه واړه شتونګړي راځي او خپله کارګزاري بیانوي. یو وایي ما وسوسه واچوله سړي مړی وکړه او بل وایي ما وسوسه واچوله ښځې او خاوند جګړه وکړه ایسته ښځې له طلاق ورکړو خلاص شوتې او هغه بل وایي ما وسوسه واچوله هغوی توړ پیدا کړه او ټول خپله کارګزاري بیان کړي که نه. و یو پکې داسې لنډۍ غونتي وي هغه راشي کنه وی هغه وی چې صاحب ما خو ډیر ناشنا کار کړی دی. وی څه کار دی کړی دی؟ وی ما یو طالب علم د مدرسې نه وتښتو. ښه هلکه موږ چې ورته بګوړه وایو لاړو بګوړه شو. بګوړه سره بیا موبایل ورسره وي او بګوړه بیا د معاشرې ناسوري هلته تې ګاونډیان هم تنګي او د معاشرې خلک هم تې تنګي ځکه چې مدرسه کې وران شي خو بیا نه سمیږي که نه. طالب علم مې مدرسې نه وتښتو وایي دا مشر راکوز شي که نه او په دواړه مخې ښکل کړي او اوچتې کړي او په دې خپله کرسۍ کښېنوي که نه او ورته وایي تا خو ډېر زبردست کار وکړو، تا خو دومره بهترین کار وکړو که نه چې دا مام نه شو کولی، دومره اعلی کار دی وکړو دا مام نشو کولی. د دې کرسۍ د ناستې ته قابل یې ښه دا به عالم جوړېدو، دا به حافظ جوړېدو، دا به قاري صاحب جوړېدو، دا به د قال الله قال رسول ویونکی جوړېدو، دا به د معاشرې دپاره د دین دپاره د اسلام دپاره د قرآن د سربلندۍ د خاطره به لګیاو، چرته به تقریر کو، چرته به بیان کو، چرته به درس کو، چرته به حفظ کولو، چرته به د قرآن تلاوت کولو. تا خو داسې وکړه، تا خو داسې وکړه چې تا خو هغه بوټی مکمل د بیخه راوویسته. اوس یې هلته کې یو څو ورځې نور ته کېده او نور به یې وچ کړي او بیا ورته تیلی وبه سوځي ختم به شي که نه.